سلامونه او نیکې هیلې ملګرو، هیله ده روغ او جوړ به راته یاست. زما نوم منصور ټیکنیکل ورلډ دی. زما چینل ته ښه راغلاست. په تیره ویډیو کې مونږ د ډریو او MT5 اکاونټ جوړولو زده کړل. نن به دوهمه برخه کې په پارت 2 کې به مونږ زده کړو چې څنګه خپل لایو اکاونټ وصل کړو د MT5 سره. دا طریقه خورا اسانه او په څو دقیقو کې ده. که نوي یاست زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ. راځئ چې مستقیم سکرین ته لاړ شو. دلته کې به راشئ، ګوګل کروم به اوپن کړئ، په ډرایو کې به اکاونټ اوپن کړئ چې په ډرایو اکاونټ کې ډرایو ویب سایټ کې اکاونټ لاګین کو. یا به دلته کې به تاسو ته ښکاري په دې دلته کې تاسو ته ښکاري دا CFDS. که تاسو غواړئ په دې کې ځان ته اکاونټ جوړ کړئ، که په MT5 سویپ په دغه فری کې تاسو کولی شئ چې اکاونټ جوړ کړئ. خو ټول نه بهتره زموږ دپاره دا یو ده په CFDS. موږ به په دې کې اکاونټ اوپن کو او د MT5 سره به وصل کو. راځئ دلته کې به په دې CFDS باندې به کلیک کړئ. چې په دغه کلیک کو تاسو ته ښکاري دلته کې د اکاونټ ډیټیلز هم تاسو ته ښکاري. دلته کې تاسو ته ښکاري اکاونټ ډیټیل. ملګرو دا به هم کاپي کړئ او دغه لاندې چې کوم لاګین ID ده دا به هم کاپي کړئ. دا سرور به هم کاپي کړئ او لاګین ID به هم کاپي کړئ. چې دغه هم کاپي کو په دغه باندې به کلیک کړئ، تاسو سره خپله کاپي کېږي. تاسو ته ښکاري دلته کې مونږ سره لاګین ID هم کاپي شو او سرور هم مونږ سره کاپي شو. ښه دې نه ملګرو تاسو وځئ، همدارنګې به راشئ دلته کې که چا نه پاسورډ هیر شوی وي دغه پاسورډ هم د دغه تغیرولی شئ. دلته کې به مونږ راشو په MT5 بروکر. که چا ډاونلوډ کړی نه وي ډاونلوډ یې کوئ، او که چا ډاونلوډ کړی وي دلته کې به په MT5 باندې کلیک کوئ. همدغه رنګ به دلته کې تاسو ته ښکاري به د جمع نشان چې کوم تاسو ته ښکاري په دغه به کلیک کوئ. چې په دغه کلیک کو دلته کې تاسو ته ښکاري د بروکر نوم به ورکوئ. چې کوم بروکر دلته کې تاسو ته ښکاري سرور به ورکوئ خپله. دلته کې به مونږ سرور ورکو. دا خو ID ده. دلته کې به مونږ دلته کې تاسو ته ښکاري دغه CFDS اکاونټ ده. د بروکر نوم چې کوم ده LLC د سرور ده. دغه لاګین ID ده. موږ بلته کې راشو دغه بروکر باندې به کلیک کو. همدارنګه دلته کې به مونږ پیسټ کو، مستقیم به مونږ ته بروکر راوړي. دلته کې تاسو ته ښکاري دغه د ډرایو SUG LLC په نوم چې کوم ده دغه دلته کې مونږ ته راواغېشتو. په دغه به کلیک کوئ. چې په دغه کلیک کو دلته کې تاسو ته ښکاري مونږ سره ریل اکاونټ اوپن ده. مونږ دې کې ریل اکاونټ لاګین ID او پاسورډ او سرور انتخاب کوو. دلته کې به راشئ په لاګین باندې به کلیک کوئ. په لاګین هم چې کلیک کو دلته کې به مستقیمه راشئ په دغه لاندې لاګین ID چې کوم نوشته ده په دغه به کلیک وکړئ. خپله دغه کاپي کېږي. دلته کې مونږ سره دغه کاپي شو، هغه به راواخلئ. دلته کې به پیسټ کوئ. چې دلته کې پیسټ کو همدارنګه دلته کې به پاسورډ ورکوئ او همدغه رنګ دلته کې به
د ډرایو ایس یو جي خالي سرور چې کوم ده هغه به ورکوي. دلته کې تاسو ته ښکاري دلته کې به مونږه دغه انتخاب کو او چې کله دغه انتخاب کو تاسو ته ښکاري د ډرایو ایس یو جي سرور هم مونږ دلته کې انتخاب کو او لاګین آی ډي هم مونږ دلته کې انتخاب کړه. دلته کې به دغه منځني هغه کې به علامه کې به پاسورډ ورکوي. نو ویډیو مرګوري زه لږ سکیپ کوم، دلته کې پاسورډ ورکوم. ښه دلته کې تاسو ته ښکاري ما دلته کې پاسورډ هم ورکو او مونږه د لاګین آی ډي هم انتخاب کړله. همدغه رنګ لاندې چې کوم مونږه سرور د هغه هم مونږ انتخاب کړو. په دغه لاګین باندې به کلیک کوئ ملګرو. چې په دغه لاګین باندې کلیک کو همدغه رنګ به مونږ سره ریل اکاونټ اوپن شي. تاسو ته ښکاري دلته کې لږ لوډینګ کوي. تاسو ته ښکاري دلته کې مونږ سره ریل اکاونټ اوپن شو. ما کوم بیلنس چې په هغه اکاونټ کې هغه دلته کې هم شو کوي. دلته کې ټیک مار هم راغی، دلته کې ډیمو او دلته کې تاسو ته ریل اکاونټ ښکاري. دا بالکل ریل اکاونټ ده. ملګرو که ویډیو خوښه شوي لایک یې کړئ، شیر یې کړئ، یوټیوب چینل در سره هم سبسکرایب کړئ چې زموږ نوي ویډیوګان تاسو ته در ورسیږي.